سلام دوستانو، بیا ښه راغلاست. دا ځل به د زوم کمانډ تر په عنوان لاندې خپل درس په مخ وړو. هیله چې موږ سره پاتې شئ او د دې کمانډ له کارولو څخه ځان خبر کړئ او په خپلو چارو کې ورڅخه استفاده وکړئ. مخکې هم موږ په ابتدایي کورس کې چې کومه موږ تدریس کوو په زوم باندې موږ کافي رڼا اچولې وه او دومره زیات تفاوت پکې نشته. دا چې بیا هم په د درس په د سیلابس کې راغلی موږ سره، نو بیا هم موږ سترګې نه پټو، بیا دوباره تشریح کوو سره. درنو دوستانو، زوم یا هغه صفحه چې تاسو وینئ، صفحې دغه محتویات چې کوم وینئ دا موږ په نورمال حالت کې لیدلی شو دلته پکې، چې دا په دوه ځایو کې موږ لپاره د لیدلو وړ دي. یو تاسو وینئ د زوم حالت موږ سره دلته ده په دې ساحه کې ګورئ چې کله موږ کلیک ورباندې وکړو دا موږ د زوم حالت ښیي. د زوم حالت په دې معنا باندې ښیي چې موږ د ګوره 100% یعنې موږ د صفحې چې کومه ځان راښیي موږ ته صفحه چې لیدلی شو موږ په 100% حالت یې لیدلی شو. که چیرې موږ پرې مثبت باندې کلیک وکړو دا موږ سره تاسې متوجه شئ 10% زموږ لوړه ځي. همداراز دلته کموي یا په خپل 100% باندې برابر هر حالت کې چې موږ لپاره د صفحې توانایي وي په کوم حالت کې چې موږ ضرورت لرو موږ دا عیارولی شو. همداراز موږ کولی شو د زوم کمانډ موږ د خپلو موجوده ټبونو کې د ویو ټب تر لاندې پیدا کړو چې د زوم تر کمانډونو مکمله مجموعه دلته موږ ته ښیي. نو موږ دلته چې کله راشو په زوم باندې کلیک وکړو تاسې وینئ دلته موږ ته څه کېږي او وینډوز خلاصېږي. وینډوز چې کله خلاصه شي په نورمال حالت باندې موږ ته څه ښیي 100% موږ ته ښیي. نو اوس هغه موجوده صفحه زموږ په 100% باندې بدله په 100% باندې چې موږ که 50% دا انتخاب تاسې وګورئ په دې ساحه کې هم موږ ته څه کېږي تغیرات راځي دلته پکې. همداراز تاسې وینئ تغیرات موږ احساسولی شو. همداراز موږ د دې مکمل تاثیرات ګورو چې کله موږ اوکې بټنه کلیک کړو نو دلته موږ ته څه کېږي تغیرات دلته مکمل په دې باندې تطبیقېږي. اوس دلته موږ غواړو فرض 200 لرو 100 لرو 15 لرو په 150 د هغه بیا څه کولی شو دلته موږ مستقیما د کیبورډ له طریقه دلته څه کوو لیکو 150 لیکو نو موږ ته څه کېږي په 150 باندې تطبیقېږي. همداراز که غواړو موږ دلته 150 د کیبورډ له طریقه ونه لیکو نو دلته دوه بټنې چې تاسې وینئ یو طرف ته چې ګورئ تاسې صفحه وړاکۍ کوي، بل طرف ته چې ګورو صفحه زموږ چې پورته وړي یا لوړوي دلته پکې. دا حالتونه دي درې چې موږ څه کوو د فیصدۍ په اساس باندې جوړولی شو. دلته موږ ته درې نور حالتونه دي دلته موږ ته چې د صفحې په اساس د خط د بر په اساس او د ټولې صفحې په اساس باندې موږ درې نور حالتونه کې هم موږ زوم جوړولی شو. اوس راځو په یو باندې کلیک کوو. لومړی راځو دلته په پیج ویډ باندې د صفحې چې څومره بر ته دلته ګورئ تاسو صفحې بر موږ ته ښیي چې صفحه څومره بر د صفحې ده تاسې وګورئ تطبیق مکمله صفحه یعنې چې څومره بر د صفحې ده همغه په اندازه باندې موږ ته ښیي. د فیصدي هم تاسو چې وګورئ 50 تبدیله شوه. همداراز راځو موږ فرض مثال د ټکسټ ویډ یعنې دغه خط چې کومه اندازه ده یعنې دا خط فقط موږ ته هر صفحه مطرح نه ده هغې باندې کلیک کوو. ګورئ تاسې د خط په اندازه باندې موږ ته صفحه څنګه شوه پراخه شوه. ښه یې وینئ لیدلی شو موږ تقریبا 203% ته ورسېدلی. دلته صفحه بغلو ته وتې ده ځکه دلته موږ دغه سکرول بار چې موږ کله حرکت ورکوو یعنې موږ ته دا د خط چې کومه اندازه ده هغه موږ ته په صفحه باندې مکمل د خط په اندازه باندې دی. بل د هول پیج ده. اوس راځو مکمله صفحه ښیي موږ ته. ګوره صفحه وړوکې شوه په دې سکرین باندې دلته موږ ته مکمله یوه صفحه موږ ته ښیي په سکرین باندې. تاسو لیدلی شئ مکمله صفحه دلته کله موږ کلیک کوو یوه صفحه موږ مکمل لیدلی شو باندې. نو معمولا عینې بټن چې تاسو دلته ګورئ دلته موږ نور هم لرو 100% موږ مستقیما چې دلته کلیک کړو باندې موږ ته خپل نورمال حالت ته صفحه راولي. دلته راځو فرض مثال موږ ته وایي چې بیا په دې باندې بیا رڼا اچوو نو دلته هم موږ سره څه کوي هېڅ ستونزه نه لري. دلته وایي منی پیج د فرض مثال دلته څومره صفحې چې لرو موږ ټول ترې راښیي راته باندې. په معمول ډول باندې موږ د 100% حالت څه کوو خپله صفحې نه استفاده که چېرې د چا سترګې ضعیفه وي کمزوري نه کولی شي چې هغه د خپل خط د فیصدۍ په اساس باندې ځان ته برابر کړي تر څو یې ښه ولیدل شي ښه یې وشي لیکلی یا یې وشي لوستلی. نو دلته بل حالتونه هم موږ سره موجود دي چې 1 پیج ده یعنې یوې صفحې په اندازه باندې موږ ته څه وکوه دا خپله کمپیوټر سکرین موږ ته څنګه که عیار یې که راته. بیا وایي چې مالټیپل پیج کې موږ څنګه لرو فرض مثال مختلفې صفحې لرو یعنې ښه حالت کې اوس موږ 4 صفحې لرو 4 وړه صفحې موږ ته ښیي. دلته موږ پیج ویډ دا پیج ویډ چې تاسې وینئ دلته پکې عین خبره لکه دلته چې موږ دلته شارټ کټ کې لرو دلته هم موږ سره د پیج ویډ موجود دلته پکې په دواړو حالتو باندې. نو موږ معمول ډول باندې لکه مخکې چې موږ ذکر وکړو په 100% کې معمولا استفاده کوو چې نه نو تر څو موږ د خپلو
خطونه یا د خپلې صفحې محتویات څنګه کولی شو په 100% کې څه وشو کړلی که چېرته بیا هم ستونزه وي یا لیدلی نه شو یا مو سترګې ضعیفه وي یا کوم بله ستونزه وي نو کولی شو موږ دا خپله فیصدي کمه کړو یا یې زیاته کړو سره. نو دوستانو دا هم وه موږ سره د زوم په برخه کې کافي معلومات چې تاسو سره موږ شریک کړل. نو هیله ده چې موږ سره پاتې شئ تر اخره پورې او زموږ د نورو درسونو له محتویات څخه هم پوره ګټه پورته کړئ. د اوس لپاره ښه وخت، ښې چارې.